صبر د انسان لپاره الهي علاج دی. هغه انسانان چې صبر کوي په رښتیني ډول خپل رب پیژني. د صبر مثال داسې دی لکه یو بالغ انسان چې د غاښونو ډاکټر ته لاړ شي. د غاښ ویستلو پر مهال د سره له دې چې په کړاو او درد او تکلیف اخته وي، خو بیا هم له ډاکټره مننه کوي ځکه چې میکروبي غاښ یې وباسي. خو یو ماشوم که بیا دغه ډاکټر ته ناست وي او کله په دغه رنځ او درد اخته وي، څه فکر کوي چې دغه ډاکټر ورسره زیاتی کوي، زیان وراړوي، خو نه پوهېږي چې دا ډاکټر دغه ته ګټه رسوي. بلا تشبیه صبر هم همدغسې. انسان فکر کوي چې دغه صبر او مشکلات چې پرې راغلي دي د انسان ته زیان اړوي، په داسې حال کې چې د پردې تر شا انسان نه پوهېږي څه یې په خیر دی او څه یې په شر دی. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. دغه صابرانو ته الله پاک به حساب اجر ورکوي، دوی ته به حساب اجر رسیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای په انسان باندې هیڅ غم، مشکل، درد، تکلیف، سختی، ناروغي یا بل نه راځي مګر دا چې الله پاک یې ګناهونه پرې وبخي. ان دا چې که پښه کې دی او اغزی لاړ شي، په دې هم الله پاک اجر درکوي.